د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن پنځشنبه د غوي یا د ثور د میاشتې 13مه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 2 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د کندوز اطلاعات او کلتور ریاست د روان کال لپاره 15 کورسونو او یو خصوصي پوهنتون سره وکړه لیکونه لاسلیک کړل. د بلخ په خشتاک فابریکه کې د بسکټو تولیدي خونې فعالیت پیل کړ. غور کې 2000 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. او په چین کې د لارې ښویېدنې له امله 40 کسان مړه شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز اطلاعات او کلتور ریاست د روان کال لپاره له 15 کورسونو او یو خصوصي پوهنتون سره وکړه لیکونه لاسلیک کړل. پرون د کندوز ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت په یو بیساري ګام سره دغه ولایت له 15 زده کړیزو کورسونو او یو خصوصي پوهنتون سره وکړه لیکونه لاسلیک کړل. دغه څرګندونې د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری داد محمد منصور رسنۍ سره په مرکه کې ویل چې د ځوانانو چارو امریت د 13 فعالیتونو په لړ کې دا ځل د کندوز په کچه له 15 کورسونو او د امام محمد شیبانی په نوم له یو خصوصي پوهنتون سره وکړه لیکونه لاسلیک کړل. د ځوانانو چارو امر زیاته کړه چې له دغه وکړه لیکونو لاسلیک څخه موخه هغه ځوانانو ته د زده کړو زمینې برابرول دي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ښاغلي منصور زیاته کړه چې د ځوانانو چارو امریت د دې ترڅنګ یو روزنیز مرکز د ځوانانو ښوونیز مرکز هم لري چې همدا اوس پکې سلګونه تنه ځوانان په 3 برخو کې په وړیا ډول په زده کړو بوخت دي. د بلخ په خشتاک فابریکه کې د بسکټو تولیدي خونې فعالیت پیل کړ. د بلخ ولایت د خشتاک فابریکه کې 60 میلیونه 460 افغانۍ په لګښت د بسکټو تولیدي خونې فعالیت پیل کړ. د یادې فابریکې مسؤل انجینر احمد رشاد رسنۍ ته ویلي اوس مهال په دغه خونه کې په ورځنی ډول 15 ټنه بسکټ تولیدېږي او پکې 1.5 ښځینه او 10 ټنه نارینه په کار بوخت دي. د بلخ ولایت مقام دفتر رئیس مولوي سلطان محمد سعید ویل دا د ټول هیوادوال لپاره د ویاړ ځای دی چې د خشتاک تولیدي فابریکه د هیواد په بیلابیلو برخو کې چوپړتیاوې وړاندې کوي. غور کې 2000 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د غور کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو په یاد ولایت کې د اوبو رسولو 2 شبکو د جوړولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د غور د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست د رسنیو دفتر مسؤل سبیلا غوزیزاده رسنۍ ته ویلي چې د اوبو د رسولو دغه 2 سولر شبکې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ 8 میلیونه 430,853 افغانۍ په لګښت د یاد ولایت په دولینا او تیوري ولسوالیو کې جوړیږي. هیله د نوي چې د یاد شبکو په جوړېدو سره به په دغه 2 ولسوالیو کې 200 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې او 300 کسان ته به د کار زمینه هم برابره شي. او په چین کې د لارې ښویېدنې له امله 40 کسان مړه شوي.
د چین په سویل ګونګدونګ ولایت کې له یو غره سره نږدې د لویې لارې د نړېدو له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. دغه پیښه کې 18 موټرونه یو بل پسې د لارې د غورځېدو له امله ښکته لوېدلي او ځینې یې اور اخیستی. د چینایي چارواکو په خبره ښایي د مړه شوي په شمېر کې زیاتوالی راشي. سیمه ییزو مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې نړېدلې لاره ښایي د وروستیو سختو روغتونو له امله وروسته شوې وي چې د چهارشنبې په شپه یې کسر وکړ. پیښه کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته هم لیږدول شوي دي. د یادونې وړ ده چې وروستي سیلابونو د چین په بېلابېلو سیمو کې سخت ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دمرول. تر بلې خبري غړي لوی الهام ملشا. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.